حضرت عبداللہ ابن عمر زاد نبی علیہ السلام دیر عجیبا نزدے صحابی رے اور بیسا غیر ذکر چی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زویرے اور بس بیا خوی پا خبر کے شک نشتا اور دیر زیاد احادیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دن نقل لگنا رے حدیث دا حضور پاک او خپل کور امنو گوارے دا پلار کور خدار چا ازال لی جماعت کی ببز دا نبی علیہ السلام پا جماعت کی بپروت او جماعت کی اویسا و دا جماعت نباب جماعت سارا تولي وقو دا منزل دا زین باروا اغی کی بدا طالبان او دا صحابت کی دا مسافر برالل او یا کم طالبان بو دا نبی علیہ السلام نبی سبق زکاو نو پا اغی کی با مومن دی پراتو صفا بیواتاوی دی با مغی کی پروت نو حضور پاک کا نزدے ریرون یوزل پیو لار روان دے یو غلام دے گرد چیلے سرائے تو تا پتہ ہو لگی دا چی دا غلام دے دا گرد چیلے دا دے ندی پردیری دا دا مالک تی دا مولا دی اگا گرد چیلے سرولے نو دے پہ امتحان کئی آزمائش پہ کئی غاغش کون کی دوائی ویالکا یو گرد رامان دے را خرز کا ویسیب دا خود زمان ندی دا خدا زمان دا سردار دی زمان ندی سنگ درمان دے خرستم دے داغ دے اجازت دے خو پیس امتحان کئی مانوی پیسی بوالی جیب کے بواچے او دا گرد منگو اس دل تستا مخیر وطو وخا بدا باندی مخور نو ویسیب پردیشی در باندی سیک خرس کم وی سپتے لگی دومرا گدان دی کمالک دن تپوزو کنو ویروک شوی دا پہ امتحان کئی گوارے خواہ معلومی ہے وی سپتا لتا لگی مالک در سپتا لگی کہ مالک تپوسو کو پدے سلو 200 گڑانوں کی چیلو کے لدے گڑ سپتا لگی میں رکشو شرما خوتا یا رکشو رانا پتہ نہ لگی اسم خلق دا سکے پردی مال ورسرائی او سبانی و تجوڑی کی امانت و سر پردی ہوئی علاقہ زمان امانت یہ رجی غلے رکشو زائش دا مالک نغلا پری طریقہ کئی داوتا ویو سے امتحان اخلی وی مالک دا وایا کنا چی دا رکشو مالک دل تکم نستانا کو نخبری گی نو اغاش کن کی مخبل ترختوالا او اسمان تے گتونی ما وی مالک خونی واقعی دل تنشتا خو این اللہ سے شو اللہ میں کم زیرے دا تپوس دنکو مالک خونیشتا خو فین اللہ میں سے شو او شیک للا او روان شوتے عبداللہ ابن عمر پوچھو چی دا ساری متقی بھی دا خدای یرب پتی دیتا تقوی ادار تقوی میں سا اس سوک نشتا او استاز دلتی چی دا تصور قائم شو چی قبل سوک نشتا زما عرب شتا زما اللہ شتا ماوینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو سو کسان بداشت سور اعلان دی دا قیامت پر یو پکی ارہ انسان دے ذکر اللہ خالیا چی اللہ یادیو پدا سے جے کی یادی چی اس سو کم نشتا ففازت عینا منستر گیو بین اوخ کی رستر رنگا اس سوک نشتا چانے یریگی نا اس سوک نشتا چاہتا اخبر عبادت خینا ریا نکی چاہتا خودن دے عبادت نکی خالیا اس سوک نشتا یو دیرے یو اللہ دے ففاظت ایناہو نو دے اجار خلیتو اوخ کیو بیئی نو چی تصور دے تا پدر کے قائم کو چی اس سوک نشتا الویل لاشتا او پا دے خپل لکی دا اللہ یرا راوستا کدا گناہ کم اس سوک منینی سوکم نخبرے گی اللہ خبرے گی او اللہ اغزات چی ما مقفا مقنیوی ہمشی مانا دنیا کم تپوس کولی مانا آخرت کم تپوس کولی زما سرٹوکیم دا آغا پلاس کی دی او زما دا بچو سرونم دا آغا پلاس کی دی او زما عزت او زما مالم دا آغا پلاس کی دی او زما روح صحت او جن دا مرگم دا آغا پلاس کی دی او دا آخرت خوشحالے او تکلیفونم دا آغا پلاس کی دی نو ولی خود سر مقابلہ وکم لوی اللہ بیبینی
ان تعبد الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احسان لوی مرتبه خین داوی ان تعبد الله کانک تراه دا سه عبادت تو کله کچه ته خدای ویني فإن لم يكن تراه فإنه يراك او کدا سوچ نشي قائموله نو دا خو قائم کړي چې ما خو الله نه کړ لی عبادت کو ما خو الله نه ما نه خو الله خبري کی دا الله نه پټ نه دا سوچ په کې قائم کا چې دا سوچ پر کې قائم کړي بهترین خبره بل نشته مون خلق چې دا پولیس مخ کې غلطي نه کول نه کوي یریږي چې دا پولیس می گرفتار نه دا جج مخ کې په ادب ولاړ ولی دا جج مخ کې لږه غلطه خبره وکړو وی بچی دا کنټم دا کوټ ته یعنی سوته دی وی دا توهین عدالت او بس راشه جیل ته دی او د وزیر او د بادشاہ د گورنر مخ کې دوک ولاړ یو پولیس افسر مخ کې دوک ولاړ یو فوجي افسر مخ کې دوک ولاړ یو ولی لږه غلطی کوم خو اتکړی وسر لاس کې اوس می جیل ته چي دیتا یارا وی دا د دنیا یارا و تقوا شوا نو د دین لوی طاقت د پولیسنا او د فوجنا او د گورنرنا او د صدر پاکستان او د ججنا لوی طاقت د چا پلاس کرے د اللہ پلاس کرے بس دا تصور ستا قائم شو چی اسوک نشتا اللہ ستا زما ہر سے نخبری گی ومالا صلی اللہ علیہ کول شی بس ہر دا ہوا تقوا تقوم دا شی دیتا تقوا بھی لکی او بیا مختلف مرتبی نو اغا لک سوئی ویکا مالک منشتن فین اللہ سے شو اللہ خمشتا ویٹک شو بس ما دی امتحان اغشتا اس پا خبری کو دا تڑا چا غلامی ویسے اب دا پلان کی سڑی لار مدینہ شریفی تا عبداللہ ابن عمر اگر تو استای و غلام دی اور سرگڑ چیلے دی پلان کی جا کے سرولے ویو ویدارا بانی خرستا دا غلام مملا مدارو گڑ چیلے مخلق دیرا خرد تاجران سوداگرون دا سکر دا غلام دمرا پیسی دو دا گڑو چیلو دمرا کی گو شوی گورمال بھی جو کتی دی طول اگا گڑ چیلے امتی واغشتی اگا غلام امتی پا بایا واغشتی غلام راگی خپل مالک لاوی اتزاتا عبداللہ ابن عمر پا بایا مان آغشتی سرد دی طول گڑو چیلو التزا عبداللہ ابن عمر لراغی تازا واغشت ما سرد گڑو چیلو ویو ویدا سدا تاکی ما تقوی لیدا تاکہ میرا خدا یارولی دا لہذا زمارا طرف نتا آزاد شوی باس دا غلامی دا جن نورتی او دا چی سمر گرد کی لیدی دا می تا تاو بخلی دا مستاری دا زن لسر دے دنیا کی او انسان چی بندہ پی دمرا خوشحالی کی اللہ پا پی سونا خوشحالی کی رب العالمین پا پی سمرا خوشحالی کی نو تقوی چت شیر جانا کیونکہ تقوی نشتا پرزگاری نشتا پدی سعودی عرب کی پدی مکہ و مدینہ منورہ کے او مکہ مکرمہ کی کیمرے لگی دے زی پدی پہا رستن کے تقریباً نینو پدوے مستن کی یو کیمرہ دا او مختلف قسم کیمرے لگی دے دے دا پارے دا کیمرے لگولی چی سو گلو نکی چیتا علت سریتا خدت لاسوانا چی چیتا جینے سریتا پا غلط نظر نگوری سو کیا سر ظلمو نکی نو اغی کیا کیمرو کے غیبت باقیدہ دن نفس سے اغا پکی اخکاری او بیا خفیہ پولیس یو قسم نا سو قسم ایجنسے لگیا دی پا حرم کے سو پا منذب والا ریتا سرخوا کے سو بطواف کی گردی او چاسپین انجام دا سوک یو شکل سوک بل شکل او چاگوی دا پا کیمرہ کی پتاو لگی چی دا سڑی غلطی دا پدر کے نو بس آغا ادارو والا تاوی چی پلان کے سڑی رشاب روینی سے پلان کی جائے کہ نفس یا پلان کی جائے کہ تواف کئی دا غر یہی پسو لگی فلکی ونی نو التکی بھاتی عمر گرے ہوئی ما تو وی شیخ سے وی تو خبری دا دلتا دا کیمرے لگی دلی نو ما تا خود پتر با ما ویو وی گریر دا احتیاط جن بدلتا تیرو خواہ آنے بیرتے جو پتا وطا نو ما ولی وی دی کی عرص اخکاری وی موری دلی چی سو غلطیو کی فورنی نیسی میں بالکل نو دی وجن اتداسب دے پا احتیاط دلتا جن تیرے ویو میں دی کیمرے نا دا پاس یو بلا کیمران پتا دا پاسا لگی دلی اکی امرہ دا چاہ دا ادا رب العالمین اگی کہ اللہ تخکاری دا کہ امرہ دا کہ غلطی دی اکلا نو او بدی نیسی سزا بی او میاش بی دو بی شپک میاشتی کال بی خوش بدی کی امید اللہ غا سزا گو روی آرے رجا تا خطرناک اگی نبی بچ کے دیر نشے دا تصور پر کے قائم مول چی زمان پاس دا اللہ یو کہ امرہ دا او کزا زان لیم کزا خد سرین کزا بچو سرین
که پردی مال میں مخ کے پروت تے نو زبا دک جون تیروں نیک جون با تیروں غلطی با نکم نہیں دا اللہ پاک امرد اللہ تختارم مانو بیا رب العالمین تپوس گئے دیتا تقوی ویدے کی گناہ نا پریز ولی دا گناہ نا پریز کے گناہ نا مانا کول زان ولی دا گناہ نا زان مانی کے دا با تصور قائم ہے چه رب نیوینی او رب مانی ولی شی او دا رب دا کیمرے لان دیلزو اللہ فرما یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے دا ایمان خاوندانو اللہ نو دیرانو تقوی اختیار ہے وہ مو مانا دا یرک سلیو یرکی نو دا شیر زان سادی کنا زان بچ کئی اگر بچوالی پکیرا غیر تقوی اخبر مانا پکیرا زان بچ کئی اتقوا اللہ اللہ نو یرکی او بیا سوی حق تقاته دا اللہ سر مناسب چے کم یرا دو قسم یرا یو دا پسرینا دا بلنا یریگی دا غد ظلم دا ولینا دی یریگی چیر دی ظالم دی کما ظلم کئی مارنا یریگی یر چکر باندی لگئی سپینا یریگی یر چکر باندی لگئی لرم نا یریگی یر چکر باندی لگئی دشمن نا یریگی یر خراب منکی نو دا ظلم یرا دا اللہ یرا دا سن دا حق تقاتی یہ تعظیم و سر دا اللہ دا غی مثال بمدر کم لکا پلار نسل یری نو پلار نا یرا دا ولی دا غلطیو کم پلار را تا غصہ کی گی وی میں نو دا پلار را غواہر و غصہ دا ظلم ندا دا یرا چی دا زبید پا ذہن کی دا پلار نا دا تعظیم والا یرا دا دیر خطرناک یرا زمان پر زندگی کے زمان بابا جی چھو اللہ دے پقبر انوار نازل کی زب اخپل جون کے اگر دول دلوالے لاما شمو یوزل میں سبقنا پڑھ شویو اگر بھئی سبق لرازم سبقنا پڑھ شویو زمان خیال نو ما دوسا کی چیتا لوبے کولے او دیر ما زیگر مون لے کرے او ما پسیر آگے نیر اگر وقتی فیضوانی و دی جمعات کی ویر ما زیگر مونس کاؤ نو ما ولو سر لوبے کولے ناگانا کونٹے کتا کہ ٹاس شکت عملے ہوا ہے کہ بیو قتل دیو منڈا میں کلی ذرا پسیر جمعات ترال او یو ذرے رانا سبق قورا سبق راتا پورا نو یاد نو اگوک دے تسبیح وی وسترا نو پا اگوک دو تسبیح چی شرق شوئے والما نو اگا دا سی ویچی پدی وجود ایرال دا سی خاکون جوڑ کرل ازر راکاو شوئے دو ذرے پا زندگی کے زوالی ذریعنا زیادے نہیں والی والد سے منیر غصہ ناکو اگر وال کری لیکن بابا جی دو ذل والد تاسو یقینو کہ داغا دو ذل والو زما پر لکے داغا دیر بے حیبت غلطی با میں نکو یاری دم تی خواغا یارا کم یاروا اگر داغا عظمت یاروا دا پردی پویدن چی دا دی ما وی دا ما سر ظلم نکی زیادی را سر نکی دا ما دا خیر را کی او اگر خیر ما تا الحمدللہ اگر پخبل بود انداز باندی عمر ساو اگر خیر ما تا ورسو اللہ اداری اجر ولا ورکی خلال ولا دا اجر ورکی پا قبر کی خیر ما تا ورسو دا اگر عظمت یارا دا عظمت او دلویا یارا پلار کذوی وہی ظالم ندے نغیگا و تما کنزل ور پس مکاوا دا عظمت یراوکا لا تا تخلا رخی نو یو دا مار لرم نیریدل یو دا پلار و دا استاز نیریدل دا پلار و دا استاز یر جدا دا اگه که ظالمیت نشتا او دا مار لرم دا دشمن اگه که ظالمیت تے نو دا اللہ نیر دا سی دا چه دا اللہ عظمت پڑکی کیری چه اللہ دیر لوی دے گوری دیر لوی صاحب سے گوری چه دا مال سزام را کئی نو دیکھم دا اللہ حکمت تے غلطی زمان دا اللہ ندا ظلم اللہ نکئی ان اللہ لا یظلم مس اللہ پوٹے ظلم نکئی نو حق تقاتی اللہ نا او یرے گا حق تقاتی اگا یر چیز اللہ دا شان سر مناسب بدا ظالم بہتا نوے ظلم والا یرے وقتی نہیں اسمت تا اللہ وپارکی راولی چاہے اللہ عظیم ذات تے ما سمئی ما دا دوزخ نہ بچ گئی کدا سزا راکی دوزخ نہ میں بچ گئی او کدا دنیا کی کڑاو راکی دل قبر دلویت یریدہ میں بچ گئی او دا دنیا کی سزا راکی رزن قدن دلوی سخت نہ میں بچ گئی او کدا دنیا کی سزا راکی پولیس سویرات او دا قیامت درو تکلیفات میں بچ گئی اے ایسی مثال ہے لیکن او ڈاکٹر یہ مریض اپریشن گوتا باندے اپریشن کئی نو ظاہر کہ خدا مریض چغی وی او خو گوتا را لخوک لوی سیر اللہ او درمن اکلما لیکن دا ڈاکٹر پا نظر کہ دا اپریشن دا غدا فیدی وی کہ دا غدا نقصانی تے اسوایا فیدی دا لغن دی نقصان بدر در کم دا یو بن بلا نکات کم لیکن طول وجود بری بچی لغن دی تکلیف بدر کم گوتا بزلو سیرم خدا ناو بتیو باسم طول وجود بری تکشی
معمولی غنده پریشن بدلاو کم دا سرمن بللا چخا چخا کم لیکن طول وجود بدے بچی دق کرنگی در رب العالمین ذات تے دنیا کے لئے تکلیف بدل در کم سختی بدل در کم بچی لبلے ورکم قال بدر کم بیماری براولما و علتا دے طول وجود بچ کو یہ طول وجود دے کینسر نہ بچی او دا خیرت او دا قبر او زن کدن دا عذاب دے بچ کو نو چې داسې ذات دی وایا نو داسې ذات په زړه کې عظمت پکار دی کنه دی پکار نو دغه عظمت سره چې پړه کې کما یار راشي دې ته تقوا ویل کی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قال رمان روان قال رضی او دا مشهور واقعه ده او ډیرو کتابونو لیکل ده نو دا یو کور کې د خزه او د لور او د مور په میاس کې بحث وو او دی ورته د قصې دروازې سره ودرېد نو هغه نور دی لور ته وی دی په یو کې واچو الور ته وی امیر المؤمنین عمر اعلان کړی چې په یو کې وبناچ امر ورته بچي امیر المؤمنین دلته کم دی اخو تاجیری وی مولک امیر المؤمنین عمر نشته هغه خدای خوشته کنه هغه خدای خو مینه کنه دا تقوا شو چې الله ویني په سر باندې د امیر المؤمنین عمر نشتا داغه خدای خوشته هغه خو ویني کنه بس عمر چې کور تراغي بیبي ته وي پلان کی کور کې نه خیوا چولا د لافي او جنید معلومات والا چاته په نگاه نه ورته مور چلانا عمر بیبي وینه یو جنشت پکې او چاله نکاح شوی نه ده ودا ز خپل زوی عبد الله ابن عمر په نکاح اوہو آغا دا شپول کی کورنے والا جینے دا اخو گڑو چیلے سرے اینوری خبری بندکے بس شپول کی لردو کار صدا لکے تقوی پر تر تقوی بیگے ما تقوی لی دلی دا اغا جینے ورطا پر نکاح کلا اللہ سے چلو اور اس تقوی چا پا خاون کم تقوی پا خضر کم تقوی اللہ دا غیب پا نصب کے عمر ابن عبدالعزیز پیدا پیدا د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په خپل او بهترین اواز سره د مختلفو بیانونو او اسلامی واقعات اوریدلو د پاره زمون چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی او ډېر لوی سره هغه خدای پیدا کړ د عدل انصاف بادشاہ خدای پیدا کړ د ثمرو د نتیجه به میوه عمر ابن عبدالعزیز چې کله بادشاہ شو دا بادشاہ نمخ کی بے دا سے جامعہ چولی چو جوڑا بے یو ذلوات جو دوبارہ بے استعمال دا سے جن دے تیر کرتے او چی پا جوڑا بے معمولی گرد و غبار پریوتا نظر بکور تننا وط اب بدل اکرو بلا بے واچولا او دا سے قیمتی جامعہ چی پا دنیا کے دا سے قیمتی جامعہ بنا دا سے اعلا قیمتی جامع پا زرگونو او پا سونو جوڑے بے بدلولے یا بے دوبارہ بے نا غسترے او قیمتی بنگلاو پاگئی کے سیدل او دا دنیا نوکران او چکل بادشاہ شو نو خزے کینولا خزے محامد زائم دا کینولا فاطمی دا سے کار دے چے یو خبر دکتا کن پا دا مسلمانانو دیر لوی بود پسر باندلا پریوات تا ته یو خبره کوم ته ځواني او بیغله او دی وخت کې ځواني دا نو کتب بل خاون کول غواړي نو زه به تعالی طلاق درکم بل خاون دوکا وې سړی چې بادشاہ څخه بدل کې چې بچا نه ځان سره ساتلم او چې د خیر غوي وخلاغي بادشاہ کوم اوس طلاق راکې وینا په دی وجنا اوس زما په دماغ او زما په سر د مسلمانانو دومره بوج راغی چې زمانه شهوت تختول لري خواهشات ختم بس ٹینشن تیرا جی کنا نو خواهشو تختی ٹینشن زما پا دماغو دے مانے خواهش تختول لے ستا حق نشم پورا کولے وچے ستا حق نشم پورا کولے قیامت پر بتا زما گریوان کے لاسا چھے نشم پورا کولے او تزوان اخت جنے پیغلا نو کد شوق دے کی گی نو زبتا لاک در تم چے دبل خاون دوکا ساخش نشم پورا کولے ما شاوت ختم شعرے دا مسلمانان لوی بوجھ میں پسر دا پاسا پروت تے خزم دا عمر ابن عبدالعزیز خزوا وی ایس حق دا ننروانو بس تاثر جنتے روپا اس پروان میں نشتا وی خانو بیا با چل کے وی امام خپل جامعی چے سمر بیت المال توقف کرے او ستا چے سمر کالی دی او دا ضرورت نزیاتی جامعی دی اگر مورد چے بیت المال توقف کرو دا ستا رور تالی دا بیت المال پا پیسو جوڑی کری اگر ہیرے وی جواہرات سر ضرور سپین ضرور
تاجونو د سرو زرو امیلونو د سرو زرو کمربندې وي د سرو زرو هغه د کروڑو روپو مالو وی ډېره ښه ده هغه ټول راوړل عمر ابن عبدالعزیز ته مخکې کېښودل او د بیت المال چې کوم سیکرټري و هغه یې راوغوښته وی دا یو سره بیت المال کې داخل ژوند یې داسې نو د جمعې په ورځ باندې یو ځل لږ لیټ راغی جومات ته نو مونږ لږ یو بوټۍ غوندې لیټ شو نو خلک وپوی چا تپوس وی صاحب لږ لیټ شوي او څه ضرورت نه وی څه ضرورت دی وجود دې م رپېږي وی دغه یو جوړه جامې مې دي نورې نه وي نو دا خیره دی وی غسلخانې ته ننوتم قوم الامبل نو بیا مې ځان له دا جامې ووینځلې نو په غسلخانه کې مې لقولې چې هغه نمجنې غوندې شوې او اوبه ته یې لاړې نه مې واغوستې نو تاسو لمانځله داسې ژوند دی او چې ترسو جنگ دیو عدل و انصاف خو څه کې ګوره تقوا چې بادشاه کې تقوا راشي نن زموږ بادشاهانو کې تقوا شته په قانون نظام سمی کې خو قانون چې څوک چلی هغې کې تقوا نشته قانون چې څوک نافذ کوي په هغې کې تقوا نشته قانون حکمرانی چې څوک کوي هغې کې تقوا نشته نه چلیږي صدر ته وګوره وزیر اعظم ته وګوره وزیرانو ته وګوره ممبرانو ته وګوره او بیا انتظامی حضراتو ته وګوره حیران بشي یو قسم یو ځای کې کتله یو سړی چې تر بار ملک نه راغی د شپې د بار ملک نه راغی لاندې ټکسي ونیو پکې سامان وامان ورسره او هغه کور ته پولیس والا ولا اشاره ورکړه کم نه راغلی یہ دوبۍ نه راغلی سعودي عرب نه راغلی سامان چک کوو سامان دا خو په ایرپورټ کې کسټم والا چک کوو ال د جراتلم کسٹم والا ټولو چیک به کسٹم مستم دې موږ چیک کوو یا رجیش پداو یخنی دا او پکا ما چې پر وسته او باسه سامان ته برابر دي چې جیب کې سنغ دې پیسې وغه ته واغستې وځه دا زمون کار مخکې ورته کې یو سړی ته دغه چا لا کړو ګړې ته بوته ګړ هغه غریب لا تانه آنے تلار تانا کی پولیس سره رپورٹ کو چې دغه زما ګډ مان غلا شوی تاندار صاحب شوی تاندار صاحب په کوارټر کې ډیره و چې د غیر تاندار صاحب له وښم پریاد بوته کوم تمانه ګډ چا غلا کړل چې غریب سړی هیڅ کوارټر ته ورغی دروازه ولا په کوټه وردن نشو نو ګډ د تاندار د کخ په پورې تړل په پورې او دی خیر دی ویجی بس دالم السلام علیکم نگویا کنست مسئلہی بس مسئلہ حل شوا دا غل برا واپس لگلار شا منبر للار شا منبر للار صوبه ما پاکی درنا وقت تیر کردی ما تا پتہ لی اور پسی دا قومی للار شا اور پسی وزیر للار شا اور پسی ممبرانو للار شا وزیر اللہ دی ٹوڑ پسی للار شا نو چی انصاف کم زین قائمی کی پاک انصاف نی تقوی نی تقوی دا خدای گیر نی انصاف نی قائمی دشی قائمی قانونوں باندې کار نه کیږي قانون بدل جوړ کې 2000 قانونونه جوړ کا نو سب په انصاف نه سیږي لکه تقوا نشته چلای پچا لکه دا خدای یې نشته چلای پچا تاسو ګوره په خپل وطن کې چې ته گورنر وزیر اعلی رواني ټول روډ وته کولو کړی دا څه ده کنه غری ته خوشا دی خوشا وزیر اعلی صاحب روان دي گورنر صاحب روان دي صدر صاحب روان ټول روډ وته بلاک کړی دا ولی ولې هغه انسان دې انسان نه ټول روډ دی بلاک کړی سعودي کې خدا شی مونږ الته کې خو چې سره باتی بل شنو د وزیر اعلی غاړي بم ولاړی وګ عام بم ولاړ الته خو چې سره باتی بل شو ما خو چې سونه لیدري په مکه مدینه کې نور ورنیم خبر نو دا گورنر غاړي بم ولاړی د پولیس په ولاړ ټول ولاړی دانی چې پولیس والا افسر له شابه لا وته خالي یارا پر دا حکمران یارا دا یا دا خدای یارا دا خو یارا پړای کې پړتا را دلته یارا نشتا یارا چراله یارا دا اکثر یو خبره کوم زم چې دا کوم ساوی پغله کې دا مالک یاره اینو ګره غم دوک ولاړی غزار نه تاسو دا کنه او چې دا کوم ساوی پغله کې دا مالک یاره نه نو کړه اله می کې سالي وروالی تقوا یاره بکې دا الله نه معنا بکې پرهیز بکې دا الله نه نو عمر ابن عبدالعزیز نشته سره نه ممکن شته نه بلکې ټول عام خبره ده هغه سيسوتي نه دا هغه حکومت کې انصاف خو سکه چې شر مخمن پګړو چې لوام لنه
یا وګوره د الله د طرفنا عدل چې لاندې عدلي د الله د طرفنا عدل انصاف بیا قائمي میزان د عدل الله سره دی. نو یو ځای کې د شر مخفا چیلم لوکړه مشبون کی وی انا لله و انا الیه راجعون. عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. مرګر وته تا څه پته لګي موبایل خو هغه زمانه کې نه اخبار او ریډیو تا څه پته لګي وی بس ما ته پته ولګی را اوس وفات شو. وی چې ترسو عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ او زمون شرم خان او زمون ګړي چې لو سره یو ځای سره او چې نن شرم خپا چې لم لوقړه پته ولګی چې الله تعالی طرف د انصاف حکومت ختم شوی دی چې معلومات وکړ بیانې هغه وخت عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. او خدای څنګه جيبه دې وفات شو د بیت المال چې کوم سکرټری ناظم الامور هغه راغی او خدای ته ولوي بیبي ستا خاون چې تا نه څومره جامې او کالیګان غشتي هغه ټول ما بیت المال کې په المال کې محفوظ خولې. اوس خدای خاون مر شو نو کله خو هیڅ چاته پته نه لګي چې هغه ټول جامې ډېرې جواهرات او کالی او سره دلا وسره هغه وینا ما د خاون په خپل بیت المال لور کړی دي او د خپل مل خاون سره وفا اذا قیامت پر زمسترګي د خپل مل خاون سره لګي چې وفای به وفای نو دا هغه شکون کې جنې تقوا وا چې د غسل ته خدای پاک پیدا کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابه کې تقوا پیدا کړ. هغه صحابه له معاشره داسې جوړه کړې و چې صحابه ټول کې تقوا وا چې پټي ګناه به شو په یو منډه باندې نبی رسول الله درالل دا الله رسول ما نه دا ګناه شوی دا زما باندې خدای حد قائم کا اے پټي نه ګناه چې تپلاره کې یو صحابي نشي و پټي نه غوندي ګناه اور هغه نبی رسول الله ته وای وی په ما خدای حد قائم کا ما نه غلطي شوی نبی رسول الله دغه ګناه نو منځ شنو بل منځ شنو بل منځ شو دی باندې میاس کراغه الله رسول او ما د خدای حق قائم کمانه د پلان کې غلطي شوی نو چې منځونه پوره شوې دل تراشه تاسو وی مانه دا غلطي شو په ما د الله حق قائم کا وی موږ سره خو دې منځونه وکړل کنه وی او ویزا غلطي کومه غټه نو په دې منځونه د خدای غ ګناه را جوړ مبارک ته الوی حضرت ماعز اسلمی رضی الله عنه وی الله رسول الله نه دا ګناه شوی دا یو زنانه سره ته بدعملی شوی نبی رسول الله مبارک دې محبت طرف ته دې بل طرف ته راغی ایمان دا غلطی شوی هغه ته بل خوا مخوارو بیا راته شو مان دا غلطی شوی هغه ته بیا مخوارو مطلب یې دا چې نیک بخته گواه در باندې نشته بس د خدای رسول دو توبه واسه لیکن آگے کیا کہا نا دا اللہ رسول پما دا اللہ حد قائم کرا غلے ما چی بسالو رمزلی وطوی نبی علیہ السلام تی بیاتا پوس کئی بیاسی بلی لاس وروی بیوی نسی با غصم گناہ مکرا مناسی بلی کل کری راہ کل نا غصم مضبوط گناہ مکرا چی پورے قراریو کنو صحابو تیوی بیدی بولے دی سنسار کے پکانو باندې ولې و ذکر سره چې دا ګونو کې نو حکم یې دقل چې دی پکانو سنسار راوي نو صحابه د مدینې نه بار بوته نو د پیغمبر علیه السلام کو صحابه د بچو په شان دي په خپل خو ته کتی نشي ای بوله سنسار چې د مدینې منورې نه بار حروته یو سنگستان التبوته پکانو په شورو او دې وشته وینته به دې نو ګران کار دې سان کار نه دې نو دې غریب بکلی او خامندوالو کله به بل خامندوال حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره د اوخ یو جامه پرتا باغی په غزارو کو را سره ولګي نه پرې وته او وینته قوته حضرت عمر په جامو باندې ولګي حضرت عمر وته خیر او کړه ای فلان کی طرف له داسې کې تا دا ګناه نه وکړي نن بل زموږ جامې دې وینو شوی نه رسول الله مبارک له کله صحابه واپس رالل تاسو کو څنګه چالو شو وسب بس اخم پکانو وشت الله حکم پورا شو الشيخ وشيخه اجازه نه ارجوهما نقال من الله والله عزيز حكيم چې وعده کړی سره خدای به د ملک جنګل صدا او سب یو ځکه منډه کړی حضرت عمر په یو غټ اډو کې باندې وشت او خیره مرته وکړه نبی رسول الله سترګې مبارک پر سر
عمر ته غصه شو عمر دلته راشه خیرې دې ورته ولې کړې لقد تاب توبه وې د خو داسې توبه وستا دا توبه د ټول مدینه په خلکو تقسیم شي د ټولو توبه به الله قبول کړي هر انسان چې هغه خپل ځان باندې سخا کوي یو سړی وي مال ورکوم ما بچکا یو سړی وي زوی ورکوم ما بچکا یو سړی وي کور ورکوم ما بچکا هغه خپل ځان ورکوي الله ته چې الله ما خپل ځان ته توبه کوم عمل کوم د آخرت د سزا نه بچکا نو تا ته خیره کې بلکې یو روایت کې دا الفاظ راغلي دي لقد تاب توبه کدا تقسیم شي په مکه په ټول زمکه په ګناګار مخلوق د ټول ګناه په خدای معاف تاسو تربیت نبی علیہ السلام صحابه چې کوم خلا او سره بدنامه هغه نبی علیہ السلام ویسیبا زهغه خزه مچ هغه ما سره بدنامه تمام د خدای حق قائم کا الله اکبر گوا پیس د ضرورت سو توبه بهشته وطن تمام د خدای حق قائم کا نو پګیره ماشوم ویره چې ستاسو ماشوم پیدا شي بیا راځي نو دا لار چې ماشوم پیدا شو نو بیا راځي قسم د خلق وې ډېر خلق دې زمانه کې صحابه پسې بدرت وای دا خدای په بعض صحابه باندې امتحان راولي چې دا غلطیو چې د حکمونو نافذ چې خلکو ته پته ولګي نبی علیہ السلام د دې ګناه د سنسارېدو اعلان کړی دی دا فرضي نه دی او مبالغه ده د دې مثال موجود دی یو د څه په مبالغه وانه دا باز خدای قصدن کړی دا سي راخل راځه ویسه چې بچي پیدا شونه بیا رانه بل الله رسول زمانه بچي پیدا شو پما د الله حکم جاری کړی پته و چې دغه حکم د کوم زما په برګي په مایز باندې جاری شي او بیا رسول سخت مرد وکما سخت طریقه مرد پما د الله حکم جاری کا د الله رسول لما معصوم پیدا دی معصوم دی ورونی کې هغه کړو نبی رسول الله حضور پاک وته فرمایل دا معصوم لا خوراک قابل نه ستا په خوري لکه کله دی د ډوړه د خوراک قابل شنو بیا راشه نو چې معصوم داسې د دوه درې کال تور رسید او د ډوړه قابل شو الله قسم دې حیران شي تقوا دي ته وای مونږ څه تقوا ده پر دې فوټا ورچو پر دې څه خلو پر دې بچي وجنو پر دې تکنزل کو پر دې حیا مواغشتا او خدای من او د خدای یاره مې د کوله کې خدای سې قسمه مانه خدای مانه دې ته وي تقوا دې ته وي اما شومه دیکھ کې نیولې نبی رسول الله له راوست او پلاس کې ډوړه ور کړل ډوړه اما شومله او پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ کو ویل الله رسول الله ګورا ما شوم زما د پيو نه ما بن کړل اګوره ډوړه خوري اما شوم مړې خلو تکړه ویل الله د پاره په ما د خدای حکم جاری کړی دا ما شوم ګوره ما ته ضرورت نشته مړې پلاس کې الله اکبر څومره ګران کار حضور پاک دې ما شوم واغشت خدای حکم دې پکې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرار وکړ اما شو میوان بل چاله ورکړ به دې بچی تربیت کوا او دا بوزو پرده کې پرې باندې څنګه کې دا دا د تقوا مثال دا حضور پاک یو معاشره جوړه دا سي معاشره جوړه کړه چې دا هر چا په دل کې دا سوچ او دا فکر پروتو چې په ما دا الله کې موږ د پاسه وې ځان بسا نو مسلمان له تکلیف ورکوا نو مسلمان ته ضرر رسوا صحابه خو ډېر لوی خلک دي د حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تاریخ میں کہتا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ نو حیران بل یو ځل په بالخانه کې ستنستومانه لکه هغه معمول بسو د شپې به د قرآن شریف تلاوت کوو د شپې په ټول شپه ولارو د قرآن شریف تلاوت وکړو در حقیقت دغه د شپې خوب هم کوي عبادت په هم کوي او دل پلار باندې روانو نو یو بوډا به چاته نصیحت کوي یو بوډا چا سره جګړه شوې ده هغه سړی خلک ودا پر عبادت گزار دی بوډا
تو ته داسې خبرې کې ززا دې ابو حنیفه خو نه چې د ماسکوتان په منظر سار مونږ کوي دې ابو حنیفه خو نه چې د ماسکوتان په داس سار مونږ کوي امام ابو حنیفه دا خبره واورېده او ما کې خدا صفت نشته دې بډای څنګه خبره زه خو د ماسکوتان په داس سار مونږ نه کوم یاره دې بډای خبره غواړي چې دا شی راځي دا ماسکوتان په داس په سار مونږ د شپې کتاب ګوره او د شپې خپل تلاوت کوه او د خپل بیبي حق دروازه نه دا کی هغه څه خبره نشته نو د شپې عبادت کوه نو سار به بیا طالبانو ته درس ورکاو او بیا به د فقهي مسایلو استخراج او استنباط کوم مسائل به راستل نو لږ غونډې وخت لپاره چې د غرمې اوچت شو بره به وخت نو در بشو نیوزل د شپې د غرمې قد تبر او خط چتا او اودي کېږي نو خلکو ته پته وي سړي وروډه ټک 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 وروډه نو دی راوي کوروالا ورته وی صاحب ودشه دا بسوکی دا وخت استاد در اترو نه دی ماجیګر دی راځي کړه سار دی راځي وینا سو ضرورتمند وي کله چې مسلې تاسو کوي په پورو راتلو شو چې دروازه لري سړی ولا امام صاحب ته مرګري څنګه راغلی وی یره چې یو مسلې تاسو ته راغلی نو کوس مارون دې سره نو ته به خو په دې شپه خبرې کوي چې خدای نه بخت د جماعت طالبان سره ناسو هغه ټیم راغلی تاسو ته پته راځي چې شپې نن آرام نشته او دا مې د آرام وخت را خوب نه مې وباسي دا مې د آرام وخت را خوب نه وباسي وی یو مسلې تاسو راغلی ایوایا ساري غلي ورجو يرا مش چرا روانه دم نو یاد مې وا او يرا مش وی خلک چې یاد شي بیا راځي امام صاحب برکت چې او خاطه او بیا دروازه لسات او خو برغه اصلي بیا ټک ټک شروع نو بیا ولا راځي چې را کوشو دا واده او مقصري ولا څنګه بیا راځي بیا یې مسله مې را یاد شو بیا راځي ایوایا وی دستا د کور دغه دروازې پورې میا د خپل ته بیا یې راځي څنګه بشیر جان او په نسبت څنګه به پیلا دی او په خپل بس په له هم ته یو دوه په هم ته ولې مونږ ته تقوا نشته او امام ابو حنیفه کې تقوا ده دا خو سائل دې مسلې ته پوښت کړی دی نه پوهه دې نو ځکه نه پوهه نه بیا بارو چې بیا بارو خاطر یو پټېله مونږ خو سترګې ورلې نو ستړي بیا ټک ټک نه راځي نو بیا غي پاندرم پایا را کو شروع وته جو بیا راځي مرګي بیا څنګه بیا مسله مې را یاد شو هغه تاسو نه کوم وایا یاره وی کې د انسان د اسماتي د خپل خوب د کتریخ مثلا ناشنا مثلا د انسان د اسماتي خوب دی هغه تریخ نو کوم ما به تاسو ما وته راځي چې بوزم او یو قاشو قدر کم نو په خلیکا نو پته په خپل ولګي په خوب دی کتریخ ما هو بوته داسي وي چې تر له ډیران لري بوزه تاته لري بوزم ډیران لا او به یو قاشو خپل کې درکو نو ما ته به مسله معلومه شو ته به معلومه شي بس مسله د جدري د خوب او دې کارول امام صاحب تسوي علي رجيب انسان دي او تو يرا چې لوندي کنه لوند نو دا خوب دی او چې اوچی بیا تر د انسان او د اسمات چې لوندي نو خوب دی چې تازه او چې اوچی نترخي اصلي وته سوي وجتا سکل دي اوس امام صاحب ته ګورو دی بیا دا به تاسو کله چې خبره کې اوس په ځوې کنه نو خدای چې سبا کدا معذور بشیر جان مې خدای ځان به ورچاو دې غزان له شی دی کنه اوس به ته استا دې خو دا خوینه امام صاحب ته سوي امام صاحب ته سوي وینه بچي سکلې مننه او چې تازه نو مچان ولا راځي خوب شي له مچ راځي او چې اوچ نو بیا ولا مچ نه راځي نو معلومیږي چې بیا خوان بدل شوی د نور یاد هوا اوس پیچ بچي ورته وی او
ناغه ساری وتوی امام صاحب تا وی تا وګټلو ما بیلا تا وګټلو ما بیلا بسنګا وی دغه د ناس وی استاسخ مخالفه نو استا متعلق باس راغی وی چاوي چې امام صاحب ډیر صابر انسان دی ډیر لوی تقوا ده پکې وی ما وته چې هغه کې سر نه نه صبر ستونه پکې تقوا شته وی چې شته پکې نو مې او درې غوښ معلومات نو ما ستا صبر معلوم کو ستا تقوا من معلومات تا ما ته یو نه پوهه سوالګری په نظر او قتل نو مال دې سزا رانه استا په بل څوک وي نو زه به بلاډه بولم نو تاو ګټل واقعي صبر او تقوا د پستا او ما بیل نو امام سے پلاسه بیا او د امام سے په مریدانو په لوی شاګردانو کې داخل شو نو حضرت امام یو بل واقع مې ولیدله نو پلار روانو یو سړی ته کنزل شروع نو امام صاحب غلی دی او ته کنزل کوي خمس بيت کنزل وته کوي نو یو ځای راغی داسې چې ته $2 دی نو دا سړی جدا دې طرف ته کور دی امام صاحب دی خوا کورونه جدا امام صاحب وتعالى چاپ کېولې اصلي دې مرګري وستالار زمانه جدا کیږي ته داسې نو الله به تک پاتې شي دلته ته تودري کې په ځل کې نور څه کنځلي چې آرام مو کې کله تشکیل یار بدلېږي چې ولې تش پاتې شي ولې کړي پر کنځلو ډک پاتې شي نه جوړه بشي د شابه کو سو کنځلې نور چې ته داسې نارا پرور د امام صاحب په لاسونو خپلولې شو او تنجیخ خپلولو باندې شو داس قسمه صبر او داس قسمه صفات پچا کې دي دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیبي سوای دته تقوا وای بیبي سوای وچ کله با اخر شپه شوا او تهجد با خپل نو پزما تبکې ناستو قبل ته مخبل او دا خپل ګیره ده دا څه پر لاس کې ونیو سپینه ګیره وا ما ته منظر او سم یاد سپینه ګیره به په لاس کې داسې ونیوله او الله ته په چغو په جوړا شو یا الله ابو حنیفه سره اسم نشته اسم نشته دا سپین ذکر دی وسره الله سپین دغه سره بخالی لاستال ابو حنیفه درځي پروردگار دې سپین دغه د ابو حنیفه له حاضر دې تقوا نو تقوا بهترین صفت د شریعت او د طریقت د دوارو بنیاد تانا بلوی متشرع انسان الا جوړیږي چې تقوا درکړي تانا بلوی صوفی او لوی پیر او نیک سړی الا جوړیږي چې تقوا درکړي او کله دوالو کې نه په یو عالم کې تقوا نه په یو صوفی کې تقوا نه نه په بزرګ جوړیږي چې نیک سړی تقوا بنیاد ده نو حاصل دا چې ته هر وخت دا تصور قائم کې خپل سوچ کې دا فکر قائم کې چې سم کوم زمان الله خبرې او مال الله داغه سزا مرا کولی شي داغه جزاء مال را کولی شي او ما الله را نیم شي کې تقوا ویل دا ټول نو ولا مرتبه دا اسرائیل کفر او شرک نه ځان وساتي كفر شرك نظام بچي تقوى اتقاء عن الشرك والكفر كفر شرك نظام ساتي دين نمبر مرتبه سره چې سړی د غټ ګناه نظام ساتي کبیره وته دریم مرتبه سره چې سړی د وړي ګناه نظام ساتي اېدا وړه ګناه کوي مونږ ته سم نه ډېر خلک وی دا ګناه ملدا خو وړه ګناه ده مولانا اشرف علي تعالی رحمت الله علیه چا تاسو کو وی صاحب دا وړه ګناه وړه ګناه کو وړه سره کی اول عجیب مثال ورته وی دا غټي ګناه مثال د غټ سکاروټ کې او د وړي ګناه مثال د وړي سکاروټ کې نو وړه سکاروټ تاسو بکس کی جامو سره دی په وړه سکاروټ کې واغې ته په بکس کې جامو سره کې خو نو زر خو به له نسو دی غټه دې کې خو د خاصات په ور لګي او په وړه دې کې خو د نظر خو به نسو دی او ګنتا جوړې پس رو او رسیږي نه کارم به لګردان دی دقه څه غټه ګناه ده غټه سکار وخت سره فوري دي سولې ولا ګناه پټې نه سکار وخت کړه راځي پرته نو په لکه داغ پیدا کوي نن ولا د سبب ته غټه جوړه
او د ګناه د خوان مثال عجیبه خودلې دی مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه عجیبه مثال خودلې دی وی د ګناه خوان داسې دی لکه چې په سارمن د خارخو لګېدو غره دا ګرول تعالی خوان درکې دا سرمن چې غره تعالی خوان درکې او خو خوان دې پکې لیکن دا ګرول تاوان دي د وجود د پاره کدا फायदा ده تاوان غره خوان خو درکې خدن سرمن دې زخمی کی تاوان درکې फायदा دا چې دا خوان د غره دو لړکا پټه لگاوا علاج کو بوله خدا ته دې خدا خوان ته ظاهري خوان دې خو ګردن تاوان درکې د قصد ګناه خوان ګناه چې کې تعالی خو بخون درکې دا سرمن چې غره خدن دې تباہي بربادي دې د خوان نظام سره دا غفي ګناه نظام ساتل او دا ولي ګناه نظام ساتل دا تقوا شوا او ټول ملوت له سره چې کوم شي نامناسب شي دي خلاف الولا ورته وي دا غي نظام ساتل هغه بیا ورع هغه خيري مرتبه تقوا نو تقوا چې سړي کړهلا او معاشره جرایم به ختم شي یو جرم تطاولی زبد اعلان بدل درته چې سړي دا سوچو کی چې دا پردي مال دی او کدا خرم فمان الله خبري دی پردي انسان لکه سپیړه ورکوم فمان الله خبري کی سزا برکړي دی پردي مال تک زه غلط نظر ګورم او د پردي عزت په غلط طریقه باندې اخلم او ما نه الله خبريږي مال به الله سزا راکړي وای کنه نو په معاشره کې به یو جرم وشي دا جرایم ولې مونږ تقوا نشته دا خدای یاره نشته د ګناه نه فریض نشته اسی په خله وایو چې خدای منو او آخرت کې ما خدای سزا راکړي او په حقیقت کې د دین خالی بلکې په 50 جرمونه راو بس او ځان ته بنګور چې ما کې څومره جرمونه دي بلکې بشپېته جرمونه راو باسم او ځان ته بنګورم چې ما کې څومره جرمونه دي زمانه که څوک مال غلا کی نو خیره به وتا کوم او دبل نه چې تغلا کې نو خیر دی استاد ویلا که څوک سپېل ور کی تعالی سپېل درکې نو شل ختمونه واسه کې ته پر دې ویلا سپېل ورکې او پر دې عزت اخلي خیر دی تقوا نه ده تقوا کراله په بادشاہ کې او گورنر کې او وزیر اعلی کې په جج کې په مولا کې په ما کې پتا کې نظام بټول ټیک ټاک چلیږي هیڅ نقصان به نه ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره خطبې څومره په تقوا مشتمل دي د نکاح خطبه زه اکثر په لږه کې وایم په جمعه کې وایم ځکه حدیث کې راځي چې چا ته حاجت رنده خطبه دی هم الله ته حاجت نه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ورتقوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تقوى اختیار کو سامنے خبر یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق خدانو هدى للمتقين قرآن شريف متعلق ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين متقين بصفة من الله او ذا نيكانو خلقو جل صفت كي يدعون ربهم خوفا وطمعا الله عبادت دی خو تقوا پکې دی يرم پکې نو نبی علیہ السلام تاسو خطبه مو نه لیدل د جمعې دا د اختر د استسقا دا د نکاح خطبه دا او قرآن تقریر ندي ټول کې تقوا لفظ شامل او د قرآن حکیم یو آیت نه پسونو آیتونو کې د تقوا لفظ شامل دی نو تقوا بهترین صفت ده او مقصد ډیر سره کنه وی مقصد د تقوا دا چې ته ځان له او خلق سره نو دا الله زور او الله په خپل سر حاضر وګړي بس او ځان کې یره پیدا کې او د ګنا نه د کفر نه او د مناغیر مناسب امور نه ځان بچي د تقوا ویل کېږي الله دې په موږ پیدا خود حضور پاک په خپل د تقوا یو ډیر اخیری مرتبه کاغه مون کی ودنا مون په خدای نه نسی لیکن صحابه به هغه مرتبه مدان کې پیدا کوله لکه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلام نو هغه به مزدوری کوله دا په عربو کې دا یو رواج و چې غلامان بچا دی لا غشتل چې ما خدمت وکي چا بدیل ساتل چیرې دا کاریګر دی نو دی بکار کوي بازار کې نو مال ما خام پیسې پیدا کړي
چا به پی دیاری کوله چې د دیاری کوا او دومره پیسې ګټه مال راوړه. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو غلام هغه ته وایي ته دروازې کار کوه ماښام مال پیسې راوړه. نو د بکار خدمت کوم او ماښام به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له چې څه ګټلي پیسې به یې راوړلې. نو یو ځل یې وله څه خوراک راوړه، تازه خوراک. حضرت ابوبکر صدیق هغه خوراک وخوړه. نو هغه غلام ورته وایي وی نو کله خو به دې ما نه تپوس کړ چې دا خوراک د څه دی، نن خو د تاړو تپوس ما نه ونه کړ. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي وی اوږې هم ډېر زیات ډېر اوږې چې خوراک دې کېښود نو هلو تپوس مې محسوس نه که ضرورت او ومې خوړه. خو اوس که نه تپوس کوم وی دا کم دی وی دا چې کله زه په جاهلیت کوم د اسلام نه مخکې نو یو سړي له مې څه منتر جادو کړی او په منتر جادو نه پوهېدم دوکه مې ورسره کړې وه. نو هغه قرض مې په هغه سړي باندې پورې نو اوس د اسلام نه پس په لاره تېرېدم په هغې کې وادو. نو زه ورغلم ما ورته ویې چې وروره زما د هغه منتر جادو هغه پیسې د باندې پورې دي شابه راکړه. نو یې دا ډوډۍ خوراک یې راکړه چې دا پکې واله دا چې تا ته مې کېښود او ته وخوړه. اوهو انا لله و انا الیه راجعون. په ما دې حرامه ډوډۍ وخوړه. یو خدا ده چې منتر او جادو باندې پیسې اخیستل ګناه ده او دویم دا چې ته پرې نه پوهېدې دوکه دې ورسره کړې ده او په دوکه دې پیسې وګټلې دا دې دویمه ګناه وکړه. لکه نن سبا مونږ خلک په دوکو څونه پیسې ګټي. زه حیران شم چې مسلمان د پیسې دپاره څومره ټګۍ کوي او څومره دوکې کوي. سوچ مې دا شي چې خدایه دا مسلمان څه پرې ته ورسېد د ده په زړه کې اړو یره د خدای شته دی نه داسې په خولې دا وایي چې امنتو بالله هلکه په الله د ایمان دی د الله خبره ومنه که نه او بالیوم الاخر اخره کې وایي چې د آخرت په ورځ مې ایمان دی. نو د آخرت په ورځ چې د ایمان دی نو ته آخرت منې هسې ایمان دی د خولې خبره ده. د آخرت په ورځ د ایمان دی نو آخرت کې به د نه خدای تپوس نه کوي هغې لرې ځان لرې تیار کړی. دا سوچ ته شته او که دا سوچ ته نشته. څومره ټګۍ د مونږ خصوصا په دې دوکانونو کې کېږي. نن په ټوله دنیا کې ګرځه ما سوا د یو څو دوکانونو نه ټیک د مسلمانان او صالحان هم شته دا نه وایم چې ټول یو شانتي دي خو سوچه چای به چېته ډېره کمه پیدا کړي. د دوکې چای ده پکې څیزونه ګډۍ او رنګونه والا ورکوي چرکې پکې ګډې رنګونه ورکوي. سوچه مساله ټیک د صالحان نیکان خلک هم شته ښه به هم خرڅوي لیکن کمه به داسې وي چې هغې کې به سوچه مساله وي ګندونه او رنګونه دي اگر باندې خرڅوي. دا معمولي غوندې د ګاړو والا نه ته سودا کې د پاسه یو شان شی پروت وي او لاندې بل شان شی پروت وي دا ګناه نه. د پاسه به ښکلې مزېدار اله ټماټري ته چې ورته ګورې نو ته به وایې چې خدای اومه مې وخوړی او ځان به وررسې او چې لاندې ګورې شنډۍ به پرتې او کمبخت چې تل علموي هغه شنډو ته یې ورعلمو کړي. یا لکه دا بره د سر دا پکې واچوه وی دې لاندې سره به زه څه کوم داسې وایي که نه وایي. نو دا لاندې ځان ته کوه غځان لکه بیا دا لاندې بره واچوه که نه خلکو له ولې دوکه ورکوې چې سړی ځان ته په دې رابلې الوګان شو غوښه شوه نور څیزونه شو ټول په دوکه ایرنو یاد وساتئ په دوکه کلیمال ډېر هم پیدا کړه لار په غلطه لاره به د نوځي ګور یاد ساته جیب برې ډکي برکت په پکې نه مقدمه به جوړه شي اسپتال به جوړ شي بچې به نه جوړه شي ښځه به نه جوړه شي شاه به وروش اسلام آباد او لاهوره پورې ټسټونه کوه خو ځي به دنه په سوړو به دنه ځي خدای به ورته سوړې کولاوي او په هغې به دنه ځي او که حلال لږ شي نو صبر دته وکړو نو سوړې به ورته بندي مطمئن او خوشحاله به پکې دا د دوکو کاروبار نو دا دوکه حرام په دې پمپونو کې مونږ خو روانو په دې سینجي پمپونو کې اوس خو خیر داسې بل شان دی را خو بره به یې لیکلي هغه ریټ به یې لیکلي 61 نو ټوټې ني هغه ننن به به ورسره داسې لاندې ټوټې لیکلې وه چې سړی دوکه بیا داسې ټوټې نه غوندې ورسره لاندې لیکلې وه چې لرې ځای نه نښته دا شیطان وته چې
نه 61.99 چې خلکو تخکار کی چې ما خو 61 روپے نفس دی او کبیا سو کوئی چله کتا خو 61 نه 2 پیټه کټ کړي نو ما خلان دی وسره 99 پیسې لیکلې دي یو روپیا څه شي لري کې له دوه کته ځاست وایو یو پمپ والا چې د کروڑونو پمپ چلای کاغه یو روپے دوکاو کی پکېلو کې نو دا سونه फायदा غته رسي سمنا لیکن دا شیطان و تخپل کې چې لکه سپورټ کې چې دوش پیټ لیکنه دا ننن مې له سر کوټې نه وری لیکلې دا دوکې دا کې دا سخت جرم دی خطرناک ګناه ده چې څوک دوکه کوي نو دغه تقوا نشتا دې د خدای نه یری د قیامت د پرواز د زړه ایمان ټیک مؤمن و توایو کافر و تنوایو خو د ایمان چې کوم بنیادی نخ هغه د پلي نشتا دې څنګه مسلمان دی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تسوي و دوکا دی په اخباراتو کې پرون یو اخبار کته نو لګي چې پپایو کې کیمیکل اچي ما مخ کړو کې یا په الحمدلله سیوزه کې کیس کړه محمد دار ټینګ وا مې په چې خرتیک دي اے مولوی سی میټینګ کې مې چیرې خشتراولې ده وې دا په دا ظالمان سره پودر موټر غړي او پاره ټینګ اوسه کې اوسه د انسان صحت سره لوبي دي دو نقصان شو پیسہ دن پر دو کا غټلا او انسان صحت ته برباد کړه خدای نه یری نو ایتا دو نقصان او کل جادو منتر دن پیسے واري او دو کریم کړه نو څه چلو کا تعلق یې جټاو منډل جدا ډوډس الټه زور لگاو نو الټه کې دینا حالانکه د شریعت مسله دا ده اتا باندې سو ډوډه فری او ته پنه په او حرام ده باندې او انسان دی نو پته الټه کول څه لازم او فرض نه ته پدې مکلف نه چې خامخا الټه بس غلطي یو سړي ډوډه در باندې خورو ورته راته چې آرام مې در باندې خوړه نو الټه کول پته لازم نه په شریعت کې او دا د تقوا اخري درجه ده ورع اخري درجه خله ګوته منډل کې الټه نو الټه کې رسترګې بکه بکه راوته چا وته وي څه ولې دا ډوډه سره باسم یو به پسوس کنو بیا کې دي شولټه درشي وی ورشي براولې نو بیا اوس کې نو بیا په تعلق ګوته منډلا نو هغه ارسه الټه دومره وسره سترګې پکه پر سیدلې رنگ یې وسره بدل شو مخې سور شو وی دا دې څوک ځان سره ځان دې برباد کا اشاګردان وته وی کدین ولې سره زما روح او سارا وطنو می بو سره راستا خدان ولې موجود کې نه پرې خو دا غافیر مرتبه د تقوا صحابه کې دا تقوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم متخودل یو ځای کې نبی رسول الله دی او خدای مل مشو وخه ولا فخلا چې ډوړه خوړلا چې نو چې تک خپل کې اړ راړي نتی وي اړ راړي په خپل کې نو نتی ریږي نبی علیہ السلام فرمایل وی دا سے معلومیږي لکه دا وخت د کم ساروی دا د مالک نبی اجازه تعالی شوی دی معلومات والی اخذنه تاسو کو وی دا وخت تاسو وی دا مې یو راکوټي چې لکه یا ګلو کې حلال کړی دی وی دا چاو وی نبی علیہ السلام می ملمو زما خواتی گاونډیان دي دا غینه مې غشتو چې ورلم مالک په کور کې نو خځه تموي کې دا پاسو خرڅه وی خاون مې نشتا مې دا بس په مې راخص کې خاون دی راشي خیر اجازه پته وړي پیسې مې ورکړي دا نه چې مې نه دی ورکړي او خاون مې دی اجازه حلال شوی دی نبی علیہ السلام نے دا سو کہ ادا خوراک د پقیدان میں بیان وکړه دا موږ وایو چې پیغمبر د خلق مخ کې دا کار کوي نو اثر کیږي کې نه کیږي کزه مثال پتا تاسو د دلته نسته ما او مسله د بیانو او زه خپل یو مسله کې یو ګناه کې مبتلا موتا ته چې دا ګناه مکوا فرشته وای پتا به اثر وکړي نه کتاب باندې بکله اثر کوي الا با اثر کوي چې زه خپل دا ګناه چې زین په ځان ساتم نو پتا به الله اثر کوي او چې زه په خپل پکې مبتلا تا ته مکه او دې په خپل کو مسل به باندې چته مونږ کی نو رسول الله مبارک لومبي عمل په خپل کاو دیم نمبر صحابه مکه به عمل کاو نو صحابه کې بیا دا پیدا کېدل صحابه خو بیا عجیب حیثیت او عجیب شخصیت ته جوړ شو حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ یو ځل پلار را روان جو پریشان دی نو سوی نافق حنزله ظاهری معنا خو دار چې حنزله منافق شوی دی لیکن دا معنا خو نه شو کول هغه صحابه دي
یو سړی ځان ته ډېرم ګناهګار وي ګناهګار یم خو ته خو نه شې ویلی ورته که نه خو ځان له لګیا دی الله سره یې معامله ده نو نافقه حنظله معنا به یې دا وکړم چې ګډوډ شو حنظله ګډوډ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته په مخه ورغی او دوی همدغه روان دي چغه وایي نافقه حنظله ګډوډ دی ابوبکر ورته وایي ما لکه څه شوي هلکه څه چل دی خیر دی وی حضرت ابوبکر وی چې موږ د نبي علیه السلام سره په مجلس کې ناست یو موږ بل شان حیثیت دی زمونږ داسې راته را جنت ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو او دا دوزخ داسې محسوسو لکه چې دا په سترګو باندې یې وینو بل شان کیفیت یې په یوړونو کې خو چې د نبي علیه السلام نه دېخوا شو او بیا د خپلو ښځو او بچو سره ګډوډ شو نو بیا مغه حالت بیا مرانه هغه خیرت ویلي بیا جنت بیا دوزخ بچی ښکلو او ښځو سره ناس پاس شو هغه چې د پیغمبر مجلس کې سړي هغه بیانینو او نه محسوسو نو لکې مې دا راله چې دا چې ته منافقان نه شو التم یو حالت د منافق خو د نړۍ یو شانتي ظاهر بل شاني نه نو دا خو هغسې نه ده خو لیکن د پیغمبر سره یو حالت دی او کورم د بچو سره بل حالت التم دنیا یېره ده کورم بچو سره دنیا یاده ده التم آخرت یاد دی کورم بچو سره آخرت نه یاد دنیا یاده ده حضرت ابوبکر ورته وایي هلکه انا وجد زه خو هم دا مونم دا شی خو په ما کې شته چې د نبي علیه السلام مجلس کې یو شانتي او چې کور لږ شو بیا بل شانتي زه چې چې د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو راغلل حضور پاک مبارک ته کېناستل او دوی هم حقه ناره لګوي نفقه حنظله د الله رسوله حنظله ګډوډ دی حضور پاک هم دې تپوس کوي مالک څه شوي دي څه مسله ده نو دا حال یې ورته وویل صاحب چې تا سره ناست یو نو آخرت جنت دوزخ داسې ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو دنیا مو یېری او چې ستا نه لاړ شو او کور ته بچو ښځو سره ګډوډ شو بیا مو هغه حالت نه نبی کریم کور دا هغه تقوا ده دې ته هغه تقوا وایي زړه کې یره او خشیت په زړه کې راشي دا د تقوا یو مرتبه ده نو راغی نبي علیه السلام ورته وایي ای حنظله وی که تاسو ما سره په کوم حالت یې او دا حالت منې شئ کور کې دا حالتي بچو سره دا حالتي قلارم دا حالتي نو لصافحتكم الملائکه علی فرشکم بیا به دې حد ته مرتبه ورسي چې فرشتې به د سر په کټونو بسترو کې ستړي نشي کوي ولکن ساعت د یو ساعت په داسې یو ساعت په داسې دا خو دنیا حالت دی دنیا کې داسې کېدی نشي ما والا حالت که پکوري بچو سره بسکه بیا خو ګټه نشي کولی بیبی سره بسکه تعلقات نشي قائمول دوستانو سره بسکه گپ شپ او خوش طبیعتی بیا نشي کولی یو سات په یو شان په بل سات د پیغمبر علیه السلام د مجلس په داسې مثالو لکه بلب ته چې کم ځای نږدې وي زیات رڼا کوي او د بلب نه چې کم ځای لري وي نو هلته رڼا کم وي داسې نو چې حضور پاک مجلس کې به څوک ناست و هغه ټوله رڼا وه زړه کې به هم رڼا پرته وه سترګو کې به هم رڼا پرته وه او چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس ته به اخوا شو او کور ته به لاړ د رڼا سر به کړ داسې لکه ستاسو یا مونږ چې ته د یو عالم تقریر اورو نو هغه حالت بدلي بل شانتي وي او چې تقریر ختم شو سړی کور ته لاړ شي نو حالت بیا بل شانتي وي دا یو اثر وي د مجلس لیکن صحابو کې دا سوچو چې دا ولې دا کوم حالت چې زمونږ رسول الله مبارک په مجلس کې دی چې هغه حالت چې زمونږ په کور کې دې ته تقوا وایي ما تاسو ته حدیث تېره جمعه ویلی چې نبي علیه السلام فرمایي چې اووه کسان د الله د عرش لاندې د قیامت پر اووه کسان او نور به څونه نږدې وي یو میل به نور نږدې وي یو میل په ترمذي شریف کې یو حدیث تیر شو پرون نابل او زموږ په ترمذي شریف کې حیران شوم وی میل هغه صحابي وایي اراوي وی میلونه خو دوه قسمه دي یو خدا میل دی چې کم په سړک باندې کم لګېدلی دی او په لاره لګېدلی دی او په عربۍ کې میل سلی ته وایي چې په سترګو کې سړی وایي میل عربی کې سلی موږ پښتو کې سلی ورته وایو رجونه مکې پروت او سترګه کې وایي نو نبی علیه السلام وایي چې نور به یو میل نږدې وي نو آیا دا ځمکې والا میل دی او که هغه سلی والا میل
دومره بنزدې وي او هر سړی به په خپله خوله کې بوټ پروت وي بوټ د چا د کونډو پورې د چا د بډې پورې د چا د سینې پورې او د چا د خولې پورې دغه میدان کې به اووه قسمه خلک د الله د عرش د تورې لاندې ناست دي به الفاظ دیگر د الله میلمانه وي د رب العالمین او د پروردگار میلمانه وي نو هغې اوو کې یو کس څوک دی تقوى والا متقي رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اغا سړی دی چې دی ځان له په کوټه کې دی ځان له په جومات کې دی هېڅوک نشته پروردګار ورته رایاد شو نو سترګو نه اوښکې وبهېدې ویې منله چې الله زما هر څه ویني ویې منله چې الله ما ګوري د خلکو مخکې خو هر سړی نه د خلکو مخکې د نوکر د خپل افسر مخکې ټیک ټاک پلار د بچو مخکې او بچې د پلار مخکې ټیک ټاک رور د رور مخکې ښځه د خاوند مخکې ټیک ټاکي جمعه کې چې خلکو سره ناست دي ټیک ټاک شرمېږي ته چې دا ګناه د خلکو مخکې کومه دا رور به راته وایي چې داسې کوې دا زوی به وایي داسې کوې دا پلار به وایي داسې کوې دا ګاونډي به وایي داسې کوې دا افسر به وایي داسې کوې لیکن کمال به تقوا به دې علی ذکر الله خالیا چې ځان له هېڅوک هم نه او الله را یاد کړې او دې سترګو نه دې اوښکې دارېدلې دا صفت د ځان کې پیدا کوو دا تقوا والا صفت د ځان کې پیدا کوو دا به نه وایو دا خو د ډېر خلک په دې بو کوي که ته ورته وایې نیکو مړه رب غفور رحیم الله مهربانه او رحم کوونکی دی داسې وایي که نه وایي ښه د پښتنو متل دی ګوړه ګوړه کوه نو خوله به خوږېږي یو سړی چې ګوړه ګوړه کوي نو خولې خوږېږي خوله به کله خوږېږي چې ګوړه وخوري که ته د ورځې په تسبیح راوالې او 10,000 کرته په تسبیح اړی چې ګوړه 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 نو خوله دې نه خوږېږي او که داسې یو کوټې غوندې د دې نوک عمره ګوړه دې ژبې ته راوړله پټک دې خوله خوږه شوه نو که ته ډېر هم دی چې الله غفور رحیم دی او په ما به رحم کوي ګناه کوي نو دا ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي د الله رحم وجود ته را دننه که یو ټوکړه ګوړه وخوړه داسې عمل وکړه چې د الله رحم در کې را دننه شي داسې عمل وکړه کوټنی عمل وکړه لږ عمل وکړه خو چې ته د الله د رحم ستا په دې سینه کې ور دننه شي ستا په دې وجود د الله مغفرت راشي او که تاسې ګوړه ګوړه کوې نو په دې خوله نه خوږېږي ګوړه به خورې نو خوله به دې خوږېږي ځان داسې کړه چې د الله دا مغفرت او دا رحم ستا په دې سر او په دې وجود کې لږ کوټنی ور دننه شي نو بیا کار بیا سم ځان لپاره وړه الکه زه مسلمان پیدا کړی مې جنت ته به مې بوځي مسلمان پیدا کړی خو د مسلمانې کار وکړي یوازې دا چې مسلمان 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 دغه مثال دی چې ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي مسلمانۍ والا کار وکړه اسلام هغه عمل په دا ژبه کې ده وسکه خوله به دې خوږې شي د اسلام والا هغه فقیره والا په دا سر کې ده د اسلام هغه جامره والا په دې وجود کې ده د اسلام هغه عمل راواله هغه اخلاق راواله او په دا ژبه کې اوسکه اسلام اوسکه په نوم نه اوسکه اسلام نو ته ګوره چې بیا د خوله په اسلام خوږېږي که نه مونږ سکه نه کوو د اسلام بلستان کې شپې ورکوي نه مونځ شته نه روژه شته نه مونځ شته او نه روژه شته او نه زکات شته او نه حج شته او نه چې ته مسلمان ته ښېګړه شته او فایده شته او مسلمان یې مسلمان یې ګوړه ګوړه کوه خوله به خوږېږي یاد وساته ورونو رسول الله مبارک دا نه دي مونږ ته ویلي چې بس الله غفور رحیم دی او موږ مه کوه الله غفور رحیم دی او نیکي مه کوه مونږ ته دا ښولي چې ځان داسې کړه چې الله در باندې رحم وکړي الله رحیم وکړي رحم در باندې وکړي داسې عمل وکړه داسې څه وکړه الله غفور دی چې دې وبخي الله ته توبه وکړه چې الله دې وبخي نو فضل بدن لاله خوشاله او د صحابه کې پریخي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بادشاہ امیر المومنین د مسلمانانو بادشاہ او د شپې په پلار کوڅو کې ګرځي تاسو کوڅو کې اسی ګرځي د خدای یاره ني د شپې سو خوب پریدي تقوا ني سړي خوب پریدي تو غلامي د اسلام
یو ځل روان یو ځای کې مرانه ولیدله وی ما ته ته راځه مخامخ ته قافلې نه څوک پاتې شوي دي او ښار ته نه دي را رسېدلي ورشو ضرورت یې نه وی چې ورځو نو ماشومان دي او هغه جالي او یو ښځه د اورې بل کړی دی او څمڅۍ ده په کټوۍ کې وایي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ښځه نه پېژنده او نه هغې پېژنده وی دا ماشومان ولې جالي وی دا وږي نو را کټوۍ کې ولا څه پخی نو زر پاخه کړه چې دا لوږې ختم نشي که نه وی دې کې خو څه نشته په کټوۍ کې تشه کټوۍ ده وی دا تشه کټوۍ دي په اور ولې ښې ده او څمڅۍ پکې وی وی دا ماشومان اوږي دي نار دي ماشومان جاړي نو دا مې خوب نه ورځي نو دا مې ولا کټوۍ په اور کېښوده چې د دوی تمه پیدا شي چې مور خو راله څه شی پخوي نو که په دې تمه کې یو ټوټې را جړی قلار وکړو خوب وله ورغلی حضرت عمر ورته وایي چې د ماشومانو خوراک نشته ډوډۍ نشته اوږي دي نو ته عمر له ولې نه ځې بادشاه له امیرالمؤمنین له ولې نه ځې بادشاه د مسلمانانو له چې د بیت المال نه څه درکړي ښځه ورته څه وایي وایي دا به د قیامت په ورځ پته لګي اوس خبره پرېږده وه د قیامت په ورځ د الله دربار زما لاس او د عمر امیرالمؤمنین ګریوان هلته به خلک دلته دا خبر نه وی تا نه عمر څه خبر دی چې ته د ګریوان نه نیسې ته خبر کا نو که بیا در لرا نه دی څه در نه کړو بیا د ګریوان نه نیسه وی چې ما نه ځان نشي خبرولې بادشاه ولې کوي ما نه به ځان خبرې کوي یا بادشاه ولې کوي چې ما نه ځان نشي خبرولې چې دا ټکې ووایي بس عمر پاسې غلام دوی زه چې خو د خو ما نه پېژني زه چې بیت المال ته ورغی یو بوجۍ ډکه کړه زیتون او اوړه او سکوان او هغه زمانه کې چې ګډوډ خوراک و د هغې بوجۍ ښه مضبوطه ډکه کړه چې ډکه کړه اوچته یې غلام ورته وایي صاحب ما ته پرېږده چې یو څه مې نه دا بوجۍ به زور امیرالمؤمنین ستا بادشاه زرداري بس بوجۍ په اوږه ستا گورنر به په اوږه کړي ستا وزیر اعلی به په اوږه کړي بوجۍ ستا افسر به په اوږه کړي ستا ممبر به په اوږه کړي اوږه کړي داسې څوک دې ته تقوا وه دې ته یره وه دې ما ته یې راپه اوږه کړه یو شی دی دې بوجۍ په اوږه کړي دي ستا دې بادشاهانو هم بوجۍ په اوږه دي خو د وبال بوجۍ په اوږه پرتې دي د قیامت په ورځ د ګناه بوجۍ د دې په سټونو پرتې دي د ګناه نشته تقوا نو مونږ کې شته خفه کېږئ به نه نو مونږ کې شته نه زمونږ په حکمران طبقه کې شته نه زمون معاشره کې نشته تقوا که تقوا په معاشره کې وي دوکه به نه وه امن به سکون به اطمینان به خوشحالي به نن د بچي ژوند محفوظ نه دی د ښځې ژوند محفوظ نه دی د مالدار ژوند محفوظ نه دی د غریب ژوند محفوظ نه دی د ملا محفوظ نه دی د مقتدي محفوظ نه دی عزت نه ستا محفوظ دی نه د ملا محفوظ دی نه د خان محفوظ دی نه د غریب محفوظ دی داسې ده که نه ده ډوډۍ شته چا سره او چا سره نشته څوک د لوږې مري چاله چل نه ورځي چې دې سره څوک د لوږې مړ شو چا سره د پیسې د سنبھالي ځای نشته چې دې سره څوک او چې چا سره ډوډۍ نشته هم پریشانه دی او که چا سره ډوډۍ ډېره ده هم پریشانه دی هر سړی په لوی غم کې پروت دی ولې دې سینه کې تقوا نشته د دې سینې د الله سره ربط کنیکشن نشته که د دې زړه ربط او کنیکشن د الله سره پیدا شو ته ګوره چې بیا د بلب بلیږي که نه بلیږي د بلب تار کټ دی نو بلب به څه بل شي بلب تو تیاره ده تار کټ دی که دا دې زړه کنیکشن الله سره ولګېد الله سره کنیکشن دا تقوا ده اوس لنډه معنا شو تقوا څه ته وایي الله سره د دې زړه د خیر کنیکشن او ربط که دا ولګېد ته ګوره چې زړه بلیږي که نه بلیږي اللهم الله دې مړ وی دا بوجۍ ما ته په اوږه کا هغه سړی څه وایي غلام وایي صاحب نوکر وایي څه کا د غلام نوکر نو ګوت به زوړم که ته به وړې حضرت عمر ورته څه وایي